خلق په کرایي اوسي، کورونه نه وي د چا، او کم کس بالکل د روزګار درک نه لګي، بې روزګاره وي یا د چا روزګار شته خو ورځ په ورځ باندې په ښکته راځي، ترقي نه کوي. نو دې خلکو دپاره یو مختصر شان وظیفه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ذکر کړي. مونږ خپل پیج نه هغه وظایف ذکر کوو چې یا قرآن کې وي یا حدیثو کې یا مسنون وي، او بیا دا چې زیاتې وظایف نه ذکر کوو چې 500 بار وایا، 1000 بار وایا، خود سخته ځان نه جوړه شوي هغه وظایف نه ذکر کوو. یا به الله پاک ویلي وي یا به نبی علیه السلام ویلي. د چا چې کور نه وي په خپل کور، یا روزګار د سره وینه، یا روزګار وي خو روزګار کې ترقي نه راځي، نو یا قرضدار وي، مالی مشکلات ورته وي، نو دې دپاره داسې مختصر شان وظیفه ده چې تاسو په عمل وکړئ. مختصر وظیفه ده، نو تاسو به انشاءالله دغه بېروزګاري به ختمه شي. خپل کور به دا خلک ازمایلې ده، دغه مونږ په خپله هم خلکو ازمایلې، خلکو ته الله پاک خپل کور هم ورکړی، روزګار یې ور. تیر پروګرام کې چې کومه وظیفه ما ذکر کړې ده د محبت دپاره یا بېروزګارۍ دپاره، هغه د داسې بېروزګارۍ دپاره چې چا روزګار نشته ده، چېرته انټرویو ورکوي، ټیسټ ورکوي، نو خلک الله په مهربانه کړي. هغې یو هفته مخکې مونږ ذکر کړې وه، نو سوات نه ډېرو ځایونو نه مونږ ته ټلیفونونه راغلل چې زمونږ کار په هغې باندې وشو. اوس دغه وظیفه زه ذکر کوم، که ستاسو کار پرې نه وشو نو مونږ په پیج کې نمبر شته، مونږ ته بیا تاسو کال کولی شئ، خو چې تاسو صحیح په نیت سره وکړئ نو دا به تاسو ته انشاءالله ډېره فایده ورسوي. هغه خلکو دپاره دا وظیفه ده چې د سره روزګار وي نه، چېرته انټرویو ټیسټ هم نه ورکړه، د روزګار مخه یې نه وي، یا روزګار روان دی خو په هغې کې ښکته راځي، یا خپل کور نشته، کرایي کور کې اوسي، یا ځان ته خپل کور چېرته جوړولو کوشش کوي، یا قرضدار دی، مالي چې څه مشکلات وي هغو دپاره دا وظیفه ده، مختصر وظیفه ده. اول دا چې په اودس کې اوسه، دا خو ګران کار نه دی، اودس ته ماتیږي، اودس کې اوس چې اودس کوي نو دا وایا، دا مختصر الفاظ دي، دا وایا خو 3 واره وایا. دا 3 واره ویل هم د حدیث نه ثابت دي، خو بخاري شریف کې نبی علیه السلام په 3 واره دعا کول، نو 3 واره وایا چې اودس وکړي. دا الفاظ په صحیح تلفظ سره وایا او معنی ته سوچ کوه. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نو دغه وظیفه 3 واره وایا، دا اودس نه پس ته به الله پاک خپل کور درکړي په ګرنټۍ سره انشاءالله دا وظیفه وای، دا مسنون دعا ده. او بیا قرضونه به د الله خلاص کی انشاءالله، او که روزګار دی روان دی هغه روزګار به د انشاءالله په ترقۍ باندې ځي. او بیا په اخر کې وایم چې تاسو زمونږ دغه وظایف چې کم دي دا شیر کوئ، په دې شیر کولو په وجه او زمونږ پیج لایک کوئ. څوک چې زمونږ پیج لایک کړي او دا وظیفه شیر کړي هغه ته ثواب هم ملوي، مونږ طرف نه د وظایفو اجازت هم هغو دپاره دی.